د لوی او بخښونکي خدای په نامه خوږو ماشومانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خوږو ماشومانو تاسو ته په تېره خپرونه کې 2 قابلیتونه ویلي ول، د 1 او د 2. زه غواړم هغه تاسو ته ورته مرور هم کړم چې هم په ذهن کې کښېني. زه غواړم تمام عدد طبیعي بريق پوره تقسیم می شود، لکه 1 2 3 4 5 لا یا تنهایی په یو پوره تقسیمیږي. قابل تقسیم بر 2 هر عددی که رقم اول آن 0 یا جمع باشد آن عدد بر 2 پوره تقسیمیږي. اوس براش خوږو ماشوم د خپل نوي درس قابلیت تقسیم بر 3 و 4. قابلیت تقسیم بر 3 هر عددی که مجموع ارقام آن بر 3 پوره تقسیم شود آن عدد بر 3 پوره تقسیم میشود. خوږو ماشومان لکه تاسو یو څوک تقسیم سوال درکوي وایي دا حل کړه، د هغه مجموع ارقام یې شمېرئ او حسابوئ او جمع کوئ، هغه به لیکئ چې په 3 پوره تقسیمیږي او که نه. که 3 باندې پوره تقسیم شو پوه شئ چې هغه سوال هم په 3 پوره تقسیمیږي. اوس باید د خپل د 4 قابلیت ته قابلیت تقسیم بر 4 هر عددی که 2 رقم اول آن 0 یا عددی باشد که بر 4 پوره تقسیم شود. لکه تاسو ته څوک سوال درکوي 2 صفرې په آخر کې اوسي یا داسې عدد اوسي چې پر 4 پوره تقسیم شي. خوږو ماشومان دا د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې خدای په امان. ښې چارې.